کله چې هغوی هغه کلام واوري چې پر پیغمبر نازل شوی دی نو ته به وګوري چې د حق پیژندنې له امله د هغو په سترګو کې اوښکې ډنډېږي. هغوی په لوړه غږ وایي چې پروردګاره مونږ ایمان راوړ، زمونږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه. او هغوی وایي چې ښه نو مونږ ولې په الله ایمان را نه وړو او کوم حق چې مونږ ته راغلی دی هغه ولې ونه منو، په داسې حال کې چې مونږ د دې خبرې هیلهمند یو چې زمونږ رب دې مونږ په صالحانو کې حساب کړي. د هغوی د دې وینا له امله الله هغو ته داسې جنتونه ورکړل چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. دا د ښې کړنلارې غوره کوونکو بدله ده. پاتې شول هغه کسان چې هغوی زمونږ د آیاتونو له منلو څخه سر وغړاوه او هغه یې دروغ وانګیرل، نو هغوی د دوزخ وړ دي. ای مؤمنانو، کوم پاک شیان چې الله ستاسو لپاره حلال کړي دي هغه مه حراموئ او له حد نه تیری مه کوئ. تیری کوونکي د الله ډیر بدی سي. څه شی چې الله حلال او پاک روزي تاسو ته درکړي ده هغه خورئ، څښئ او د هغه خدای له نافرمانۍ څخه په څنګ اوسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی. تاسو چې کومې بابیزه او غیر ارادي لوړې کوئ یعنی قسمونه خورئ پر هغو مو الله نه نیسي، خو کومې لوړې یعنی قسمونه چې تاسو له پوهې او ادراک سره کوئ پر هغو به مو ارومرو هغه ونیسي. د داسې قسمونو ماتولو کفاره دا ده چې لسو مسکینانو ته له هغو منځنۍ درجې خوړو څخه ورکړئ چې تاسو یې خپلې کورنۍ ته ورکوئ، یا هغوی په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ. او څوک چې د دې وسو نه لري هغه د 3 ورځې روژه ونیسي. دا ستاسې د قسمونو کفاره ده چې کله قسم وخورئ او ماتې کړئ. د خپلو قسمونو ساتنه وکړئ. په دې توګه الله خپل حکمونه تاسو ته څرګندوي. په کار ده چې تاسو شکر وباسئ. ای مؤمنانو، دا شراب، قمار، دا درشلې یعنی نصب شوي تیږې د عبادت لپاره او غشي د بخت ازمایلو په خاطر دا ټول ناولي او شیطانی کارونه دي. له هغو نه ډډه وکړئ. هیله ده چې تاسو ته به بری در په برخه شي. شیطان خدا غواړي چې د شراب او قمار په وسیله ستاسو په منځ کې عداوت او دښمني واچوي او تاسو د خدای له یادولو او لمانځه څخه منع کړي. نو آیا تاسو له دې چارو څخه لاس اخلئ؟ د الله او د هغه د پیغمبر خبره ومنئ او د الله او د هغه د رسول له نافرمانی څخه رامنه شئ. خو که تاسو حکم ته شا کړه وپوهیږئ چې زموږ پر پیغمبر د څرګند حکم رسولو مسؤلیت. څوک چې ایمان راوړي او غوره چارې سرته ورسوي هغوی چې مخکې څه خوړلي څښلي وو په هغو به ونه نیول شي، په دې شرط چې په آینده کې له هغو شیانو څخه ځان وژغوري چې حرام کړای شوي دي او پر ایمان ټینګ ودرېږي او ښه کارونه وکړي. بیا چې له کومو شیانو منع وشي له هغو څخه لاس واخلي او څه چې د خدای امر وي هغه ومني. بیا د خدای له ویرې سره ښه کړنلاره ونیسي. الله نیک عمله خلق خوښوي. ای مؤمنانو، الله به تاسو د هغه ښکار په وسیله په سخت ازموینه کې واچوي چې بیخي ستاسو د لاسونو او نیزو تر کنټرول لاندې راغلي وي. د دې لپاره چې ولیدل شي چې له تاسو نه څوک له هغه نه په غیاب کې ویریږي. نو چا چې له دې اخطار نه وروسته د الله له ټاکل شوي حد نه تیری وکړ د هغه لپاره دردناک عذاب دی. ای مؤمنانو، د احرام په حالت کې ښکار مه وژنئ او کله تاسو نه چا په پوهه او ادراک سره داسې وکړل نو کوم څاروی چې هغه وژلی وي نو د همغه انډول یو څاروی به له هغو څارویو نه نظر ورکوي چې د هغه فیصله له تاسو نه 2 تنه عادلان وکړي او دا نظرانه به کعبې ته رسوله کیږي. که دا نه وي نو د دې ګناه په کفاره کې به څو مسکینانو ته خواړه ورکوي یا به د هغو په اندازه روژې نیسئ تر څو چې هغوی د خپلو کړو خوند وڅکي. مخکې چې څه شوي هغه الله بخلي، خو اوس که چا بیا دا حرکت وکړ نو له هغه نه به الله غچ واخلي. الله په ټولو بر لاس دی او د غچ اخیستنې واک وس لري. ستاسو لپاره د سمندر ښکار او خواړه حلال کړی شول. هر چیرته چې تاسو تمیږئ یعنی اوسیږئ هملته هم خوراک درته روا دی او د کاروان یعنی مسافرانو لپاره د لارې توښه هم کولی شئ. البته د وچه ښکار تر هغه وخته پورې پر تاسو حرام کړی شوی دی تر څو پورې چې تاسو د احرام په حالت کې نو د هغه خدای له نافرمانی څخه ځان وژغورئ چې د هغه حضور ته به تاسو راغون کړی شوي ور حاضرېږئ.
الله د درناوي وړ ځای کعبه د خلکو لپاره د ټولنیز ژوندانه د سمبالښت وسیله ګرځولې او حرام میاشت د قربانۍ څاروي او د غاړې پټۍ هم چې تاسو دا قرباني پرې نه کوئ تر څو چې تاسو ته څرګنده شي چې الله د اسمانونو او ځمکې له ټولو حالاتو څخه باخبره دی او له هغه سره د هر شي علم دی. خبردار اوسئ، الله په سزا ورکولو کې هم ډیر سخت دی او د دې ترڅنګ ډیر بخښونکی او رحم کوونکی هم دی. پر پیغمبر باندې خو یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت دی، نور ستاسې په ښکاره او پټو ټولو حالاتو پوهیدونکی الله دی. ای پیغمبره، دوی ته ووایه چې پاک او ناولي په هیڅ شان یو شان ته نه دي، که د ناپاکو ډیروالی هر څومره ستاسې لپاره جالب هم وي. نو ای هوښیارانو، د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ، هیله ده چې بریالیتوب مو په برخه شي. ای مؤمنانو، د داسې خبرو پوښتنه مه کوئ چې که درته څرګنده کړای شي نو تاسې ته به ناوړه وي، خو که تاسې د هغو پوښتنه په داسې وخت کې وکړئ چې قرآن نازلیږي نو هغه به درته څرګندې شي. تر اوسه چې تاسې څه کړي دي الله هغه در بخښلي دي، هغه بخښونکی او د زغم څښتن دی. له تاسې نه مخکې یوې ډلې هم دا ډول پوښتنې کړې وي، بیا د هغو په نه عملي کولو کافران شو. الله نه د بهیرې په نامه کوم حیوان ټاکلی، نه د صاحبې، نه د وسیلې او نه هم چې بوتانو ته دې مخصوص کړای شي. خو دا کافران پر الله باندې د دروغ او افتراء کوي او له هغو څخه زیاتره ناپوهان دي. او کله چې هغو ته ویل کېږي چې د هغه قانون په لوري راشي چې الله نازل کړی دی او د پیغمبر خواته راشي، نو هغوی په ځواب کې وایي چې زموږ لپاره خو صرف هماغه کړنلاره بس ده چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. آیا دوی د پلرونو نیکونو څخه تقلید کوي که څه هم چې هغوی په هیڅ نه پوهیږي او له سمې لارې نه خبر قدر هم نه وي؟ ای مؤمنانو، د ځان فکر وکړئ، د بل چا بېلاریتوب تاسې ته څه زیان نشي رسولی که تاسې په خپله پر سمه لاره یاست. د الله لوري ته ستاسې ټولو ورګرځېدل دي، بیا به هغه تاسې ته دروغ ښیي چې تاسې څه کول. ای مؤمنانو، کله چې له تاسې نه د کوم چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي، نو د هغه لپاره د شاهدۍ نصاب دا دی چې له تاسې نه د دوه عادلان شاهدان ونیول شي. یا که تاسې د پردیسۍ په حالت کې یاست او هلته د مرګ مصیبت مخې ته راشي، نو له غیر مسلمانانو څخه د دوه شاهدان ونیول شي. بیا که څه شک پیدا شي نو له لمانځه نه وروسته د دواړه شاهدان په جومات کې ستانه کړی شي او هغوی د په خدای قسم وکړي ودې وایي چې موږ د څه شخصي ګټې په بدل کې د شاهدۍ پلورونکي نه یو، او که څوک زموږ څه خپلوانه هم وي موږ د هغه مراعات کوونکي نه یو، او نه موږ د خدای لپاره شاهدي پټوونکي یو. که موږ داسې وکړل نو په ګناهکارانو کې دې وشمېرل شو. خو که ښکاره شي چې دغو دواړو خپل ځان په ګناه کې اخته کړی دی، نو بیا د هغو په ځای دې دوه نور داسې کسان چې د هغوی په پرتله د شاهدۍ ویلو زیات اهلیت لري له هغو خلکو څخه دې راپاڅېږي چې د هغو حق خوړل شوی وي، او هغوی د په خدای قسم وخوري ودې وایي چې زموږ شاهدي د هغو د شاهدۍ په پرتله زیاته په حق ده او موږ په خپله شاهدۍ کې څه زیاتی نه دی کړی. که موږ داسې وکړو نو له ظالمانو څخه دې وشمېرل شو. په دې ترتیب زیاته هیله کېدی شي چې خلک به بیخي رښتیا شاهدي ووهي، یا به لږ تر لږه له دې خبرې وویرېږي چې د هغو قسمونو وروسته نه چېرته په دوهمو قسمونو تردید شي. له الله نه وویرېږئ او د هغه حکم واورئ. الله نافرمانی کوونکي له خپلې لارښودنې څخه بې برخې کوي.